د امرالله صالح ورور وژل شوی، خو چیرته څنګه او حقیقت څه دی؟ سلام ستړي مشئ. ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح مشر ورور تېره شپه پنجشیر کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. یاد دې وي چې پنجشیر ولایت څو ورځې وړاندې طالبانو ونیولو، خو لا هم کلیو او غرونو طرفونو کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت جبهه شتون لري او نښتې رامنځته کیږي. بل خوا تر دې دمه د امرالله صالح د ورور د وژل کېدو په اړه تر دې دمه نه هم امرالله صالح، نه هم د مقاومت جبهې او نه هم طالبانو څه ویلي، او دا خبر تر اوسه تایید شوی نه دی. دا راز د امرالله صالح او احمد مسعود په اړه هم تر دې دمه معلومات نشته چې دوی چیرته دي. دا چې پنجشیر کې خبریالان ډېر نشته، موږ هم پوره جزئیات نه لرو چې حالات پکې څنګه دی، خو طالبان وایي چې امنیت برقراره دی او خلک د طالبانو له شتونه خوشحاله دي او کومه ستونزه نه لري. یاد دې وي چې پنجشیر دره هغه ځای دی چې دا لومړی ځل دی چې طالبان ورغلي دي. طالبان له دې وړاندې او حتی د خپلې واکمنۍ پر مهال پنجشیر ته په ننوتلو نه وو بریالي شوي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا چې تاسو پر تر ازم پورې وبخښئ. سپارم د الله په امان.